الله ته غوښتنه کول دا ډېر ضروري دی. کوم وخت چې ستاسو زړه کې څه شی خواهش راشي نو زر الله ته دعا وکړئ. یعنی کوم ته ستاسو زړه وي هغه شی الله نه وغواړئ. کیدای شي چې په هغه وخت ستاسو دعا قبوله شي. تاسو خبر یې چې موږ ژوند کې ډېر شیانو حاجت لرو او کوم وخت تاسو الله ته غږ کوئ هغه اوري. نو ځینې خلک سوچ کوي چې کوم موږ الله نه غوښته دی هغه به موږ ته موندی شي او که نه. نو دې کې هیڅ شک نشته چې الله اوري او هغې ستاسو خبره واورېده، ځکه چې الله السمیع دی، العلیم دی. او کوم وخت چې ستاسو زړه کې څه شی په اړه خیال راشي نو زر الله ته دعا وکړئ او هغه شی ورنه وغواړئ. تاسو به دا لیدلی وي چې ځینې وخت زه د تقریر منځ کې دعا کول شروع کړم نو زه هر وخت الله نه خیر او ښه والی غواړم، ناجوړه خلکو دپاره شفا غواړم او مړو دپاره بخښنه غواړم. او بیا زه الله ته دعا کوم چې موږ ته به خپل دین پویه کړی. او زه دا دعا ځکه کوم ځکه چې موږ سره د دین سم علم نشته. څه وخت خلک راته وګوري نو هغوی دا پوهیږي چې دا د دین ډېر فهم لري، خو حقیقت کې داسې نه دی. موږ خو ډېر لږ علم لرو ځکه چې یوازې الله د هر شی علم لري. او زموږ علم خو د لوی عالمانو نه هم لږ دی. موږ په دین نه پوهیږو څنګه چې هغوی پوهیږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د علم زده کړو او خپل ځان دې سمو او ورسره د الله نه دعا کوو. نو یعنی الله ته دعا کول مه پرېږدئ. که څه وخت هم وي تاسو چېرته روان یې، تاسو چېرته ناست یې، نو الله نه ښه اولاد غواړئ، هغې نه رحم غواړئ او هغې نه حفاظت غواړئ. څه هم شی وي هغې نه غواړئ. نو یعنی هر وخت الله سره خبرې کول. کله چې تاسو داسې به وکړئ نو ستاسو به الله سره یو ښکلی تعلق جوړ شي. نو تاسو ګوره چې خلک یریږي خو الله ته دعا نه کوي چې زما دا یره دې خلاصه شي. الله سره په هغې اړه خبره هم نه کوي. غریبي نه یریږي، د ناروغتیا نه یریږي کله چې د یو ناروغه کس ته وګوري، خو الله ته دا دعا نه کوي چې موږ له دې شیانو نه وساتي. نو څه وخت چې تاسو داسې څه شی وګورئ نو زر الله ته دعا وکړئ چې الله ما له دې مسلو نه وساتي. او بس دا بدبختیا ده چې موږ سوچ کوو خو الله سره خبره نه کوو. نن به زه تاسو ته یو خبره کوم چې زما د قرآن څومره هم سفر تیر شوی دی نو ما یو خبره زده کړې ده. نو الحمدلله ما دا زده کړی دی. قرآن کې څومره هم د زاړه قومونو ذکر شوی دی، هغوی د ټولو نبیانو دعاګانې الله قرآن کې ریکارډ کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم هم هغه لوستلو نه ویلي دي. نو قرآن کې داسې ډېرې دعاګانې دي کوم الله نبی صلی الله علیه وسلم ته لوستلو نه ویلي دي. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، او بیا ربنا ظلمنا انفسنا. نو داسې ډېرې دعاګانې دي. نو موږ دې نه ولې نه زده کوو چې موږ د خپلو ډېرو خبرو کې بس د ربنا نه لرې یو. نو الله نه غوښتنه وکړئ چې ما ته دا راکړئ او ما ته هغه راکړئ او موږ باندې رحم وکړئ. نو څومره داسې شیان دي کوم موږ له الله نه غوښتل پکار دي. نو الله دې موږ ته خپل هدایت لار وښیي. او یو بله خبره چې کله هم قرآن لولئ نو د ځای او خپل ځان پاک کېدلو ډېر پام کوئ او یاد ساتئ چې دا د خدای کلام دی، نو ځکه د دې ډېر احترام وکړئ.